څنګه کولی شو چې بغیر له VPN څخه موږ او تاسې ټیک ټاک وګورو، بل داسې کوم نوی اپلیکیشن وي هغه وګورو. یعنې څنګه کولی شو چې موږ او تاسې د بغیر له VPN څخه په فیسبوک کې کار وکړو. مثلا اوس خو تاسو یې ښه وینئ چې په افغانستان کې بغیر له VPN هیڅ هم کار نه کوي. نو هر یو موبایل ځان ته اپلیکیشن لري، ځان ته VPN لري. تاسو به په هغه باندې کار کوئ، په هغه باندې به یوټیوب ګورئ، هغه باندې به انشاءالله پلی سټور هم کاروئ. پلی سټور کار نه کوي، زه اوس درته په کلیک کوم ومې لیدل پلی سټور په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي. اوس یې بندیز پرې لګولی دی، نو پته نه لګي چې څه وجه ده. له دې څنګه کولی شو چې پلی سټور وکاروو، یوټیوب وکاروو، ټیک ټاک وکاروو. هغه په داسې ډول سره چې VPN هر موبایل له ځان سره لري، هغه باید انسټال کړئ. انسټال کولو ته یې حاجت نشته، نو هر موبایل یې له ځانه لري، تاسو یې باید یوازې فعال کړئ، اوس غیر فعال وي. نو د هغې لپاره به تاسو راشئ په دې سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سیټینګ ورته کلیک واخیستو، بیا تاسو ته مور کنیکشن راځي، هلته به بیا هغې باندې کلیک ورته واخلئ. له هغې وروسته به بیا تاسو ورته په دې هلته VPN درته ښکاري، په هغه به ورته کلیک. خو په هر حال زه اوس تاسو ته په دې ویډیو کې عملي ښایم. خو یوه کوچنۍ غوښتنه درڅخه کوم، که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل نوی دی، خواري کوو، خپل زحمت کوو او خپل انشاءالله تر خپلو هدفونو، تر خپلو هیلو مو رسوو، خپلو هدفونو ته کار کوو، ستاسو هدفونو ته کار کوو. انشاءالله موږ چې څه په دغو ویډیو کې ښایو، تاسو به هغه زده کوئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ پرې وکړئ، خوندور کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ مخې ته، تر څو زموږ نورې ښکلې ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي. د هغو ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. د ټریډ په اړه، د بینانس زده کړې په اړه، د دې معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. د بینانس لپاره، د FG کوین لپاره، د اډو فوټوشاپ، د ویډیو ایډیټ لپاره، د واتساپ مهم سیټینګونو، د مسنجر، د فیسبوک او د ټلګرام چینل جوړولو او داسې نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل درسره فالو وکړئ، زموږ درسره سبسکرایب کړئ. نو د هغه لپاره به تاسو راشئ، په دې سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په سیټینګ ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ، په دې مور کنیکشن به ورته کلیک واخلئ. دلته وینئ تاسو په دې مور کنیکشن به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په مور کنیکشن ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ، دلته به په دې کرسر ورته کلیک واخلئ. ښه چې کله مو نو په دې ځای ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په دې پرایویټ DNS، په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیست، بیا به تاسو دلته په دې ځای کې به ستاسو دغه اپشن وي د آف کې، تاسو به دلته راولئ اټومیټیک ته. لومړی خو به یې دلته پرایویټ DNS پروایډر، لومړی به یې دلته راولئ او دلته به ورته ولیکئ DNS.google DNS.google او دا به ورته ولیکئ. بیا به تاسو په دې اټومیټیک کلیک واخلئ او په سیو به ورته کلیک واخلئ. نو ستاسو دغه VPN به فعال شي. دلته بیا لومړی سر کې VPN دی، دا تاسو له ځان څخه کوم VPN را ډاونلوډ کړی دی، هغه ټچ کېږي له خپل موبایل سره. نو تاسو په دې طریقه کولی شئ چې خپل VPN کنیکټ کړئ له خپل موبایل سره او تاسو ته اپلیکیشنونه او حتی ډاونلوډ هر څه پرې کولی شئ. دا ستاسو د موبایل خپل VPN دی، کارولی شئ په دې طریقه، کومه طریقه چې ما درته وښودله. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ. له همدې چینل موږ ښکلې ویډیوګانې نشروو او ښکلي معلومات به انشاءالله موږ تاسو ته له دې چینل پیلوو. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.